له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ د سره بټنه سبسکرایب کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب جواب ورکړي چې زه ستاسو یم. یاره په ما او تاسو شوي دي که اوس مې تاسو ته ویل لکه مال مو راوړی راواچوئ مدرسه مې جوړوم څوک په تیار دی؟ د فحشۍ دپاره هر سړی تیار دی، د نشو تماشو لپاره هر سړی تیار دی. مونږ ته خو ووایه که نه که په دې شي کې دومره هغه سکون وي د آخرت او د دنیا پیدې پکې مونږ ته ووایه چې مونږ سره ولوېږو، مونږ ته ووایه چې مونږ په دې میدان وګډېږو. تاسو خو مونږ مجبوره کړو، مونږ نور څه وکړو ستاسو سره؟ په ممبرو تاسو ته غږېږو، په لار کوڅو کې تاسو ته غږېږو. نن د شبې جمعې ورځ ده، یو ملګري داسې کړي چې زه شبې جمعې ته لاړ شم او د دې غم به هر سړي کړي لرې لرې غږونه. زه په خپله خبر شوم نن زه د غالګي بریکوټ نه را روان شوم، ما له په لاره ډېر خلک راغلل، دلته ما ولیدل زما سره یو ځای دلته پروګرام ته راشه. ما څه شوي دي؟ ما په وایي دې غفلت نه راکېږي. نوجوانانو سوچ وکړئ او که چېرې تاسو نه پوهېږئ نو یاد ساتئ دا زموږ اخرنۍ خبره ده. تېره پېره مو بره پروګرام کې دا وینا کړې وه، دلته مو اخرنۍ خبره ده. مونږ به انشاءالله ستاسو دپاره تنظیم جوړو، مونږ په هغې کې زر طلبه چې هغوی به هر روزانه د مازدیګر ختم کوي، او هغه خلک چې دا مجلسونه جوړوي او هغه خلک چې دې مجلسونو ته راځي د هغوی دپاره به رب ته مونږ جاړو چې ربه زمونږ د مخې دا مجلسونه تباه کړه، ربه زمونږ د مخې په دې تنده راتاو کړه. نن هم وایو ربه که د دې خلکو د زړونو نه دا نه وځي ربه تنده راتاو کړه، مونږ پکې غر کړه. دا څه شوي دي په مونږ باندې؟ زما عزتمندو ټول ښه په عهد سره په مینه محبت سره د پروګرام د دغه شي که نه دغه کېږئ مونږ رب ته دا علما مې راوستي دا لوی لوی علما لاس چوتو چې رب یو داسې عذاب په مونږ راولي مونږ در سره هم هلاک کړي او تاسو هم هلاک شئ. ټول ښه په عزت او احترام سره زمونږ نه مخکې ټول ملګري وځئ او دا پروګرام ختم